ګرانو محترم اوریدونکو دا आवाज د شهید الله وزیر فرمایش کوونکی دی نجیب د دوبۍ نه زمان خان د دوبۍ نه او حسین د برمن نه والسلام جانان وکی تکی دا دیدن ما جڑوا راغلے مسافر یم مین ما جڑوا جانان وکی تکی دا دیدن ما جڑوا راغلے مسافر یم مین ما جڑوا راغلے مسافر یم مین ما جڑوا راغلی دا عمان یم اشنا پزړه غمجن یم راغلی دا عمان یم اشنا پزړه غمجن یم زړه ته زما ګورې نو غمجن ما چړوه زړه ته زما ګورې نو غمجن ما چړوه جانانه وږي تږي دا دیدن ما چړوه راغلی مسافر یم مین ما چړوه راغلی مسافر یم مین ما چړوه وهلی ما سوره یم څو میاشتې په چوټه یم وهلی ما سوره یم څو میاشتې په چوټه یم راغلی مسافر ستړي ستومن ما جړوه راغلی مسافر ستړي ستومن ما جړوه جانانه وږي تږي دا دیدن ما جړوه راغلی مسافر یم مین ما جړوه راغلی مسافر یم مین ما جړوه زه ډېر یم جاړېدلی ستا دار ته یم راغلی زه ډېر یم جاړېدلی ستا دار ته یم راغلی سبا به درنه لاړ شم خو ما نن ما جړوه سبا به درنه لاړ شم خو ما نن ما جړوه جانانه وږي تږي دا دیدن ما جړوه راغلی مسافر یم مین ما جړوه راغلی مسافر یم مین ما جړوه دستا خپل شاهنواز یم دا مینې په انداز یم دستا خپل شاهنواز یم دا مینې په انداز یم په پیر مرګ کې مې نور په مسخو تن ما چړوه په پیر مرګ کې مې نور په مسخو تن ما چړوه جانانه وږي تږي دا دیدن ما چړوه راغلی مسافر یم مین ما چړوه راغلی مسافر یم مین ما چړوه ګرانو محترم اوریدونکو دا आवाज د شهید الله وزیر فرمایش کوونکی دی